چې کرامت بعد الممات، یعنی یو سړی په ژوند کې کرامت ځینې صادر سو، تا کرامت ځینې ولیده، صاحب د ولایت په دنیا کې، آیا د دې دا کرامت وروسته تر مرګ هم پاتې کېدای شي که نشي پاتې کېدی؟ یعنی یو سړی ژوندی دی کرامت لري، چې مړ سو کرامت یې شته که کرامت هم ختمی شي؟ مذهب د اهل حق د اهل سنت والجماعت دا ده چې کرامت بعد الموت هم ثابت ده، یعنی یو انسان چې مړ سي د هغه نه بعد هم دی کرامت کولی شي. ولې؟ ځکه لکه څرنګه چې نبوت او پیغمبري په مرګ نشي ختمېدلی، دغه رقم ایمان د مؤمن په مرګ نشي ختمېدلی، نو کرامت د ولی هم په مرګ نشي ختمېدی. دا ډېر عجیبه نکته ده. نبی چې نبی وي العیاذ بالله، دا څوک ویلی سي چې بس نبی مړ سو د ده نبوت ولاړې ختم سو؟ نشي ویلی څوک، ځکه که دا خبره څوک وکړي نو بیا خو د غلام محمد قادیاني نبوت خو بیا العیاذ بالله صحیح کېږي که نه؟ ولې چې نبی ختم سو نبوت یې ولاړی، نو بیا خو ضرورت لري بل نبی ته، بل پیغمبر ته، هغه باید راشي، نو دا خو کفر ته د خبره راوځي. مطلب دا ده لکه څرنګه چې د نبی نبوت خلاصه یاده کوي چې په مرګ او په موت سره نه قطع کېږي، نه پرې کېږي، دغه رقم د ولی ولایت هم په مرګ باندې نه ختمیږي، او ایمان د مؤمن هم په مرګ نه ختمیږي. ځکه امام ابو داود رحمه الله په خپل کتاب کې مستقل باب ذکر کړی ده، باب ما یرى من النور عند قبر الشهید. باب ثابت دی په بیان کې د هغه چې نور د شهیدانو په قبرونو لیدل شوی ده، د شهید تر قبر، د شهید پر قبر باندې نور لیدل شوی ده. دا امام بخاری رحمه الله ذکر کړي. بیا د خپل ځانه یو حدیث ذکر کړي، صحیح حدیث ده. بی عائشه صدیقه فرمایي چې د نجاشي باچا د قبر څخه موږ ډیر زله او ډیر وارونه کتل چې نور وړانګه بر ځینې راپورته کېدله، نور به راپورته کېدله. خو دا کرامت دی بعد الموت، ځکه چې ظاهري سبب نه لري. نور د مسلمان د قبر سره بلا سبب ظاهری دا امر خارق العادت دی، او دا امر خارق العادت نه وي مگر کرامت. دا کرامت دی کنه. خو هلته نه چا بتی لګولې وه، مومبتي هم نه و، بلپ هم نه و، هېڅ شی نه و، لیکن بیا هم د قبر څخه نور راوتی، خو دا کرامت دی کنه. دغه شان طریقه محمدیه زموږ تاسو کتاب د په هغه کې دا ذکر کوي چې کرامات د اولیاء حق دی، اولیاء کرامت درلودی سي. حدیقة النیدیه کې علامه عبدالغنی نابلسی رحمه الله هغه فرمایي چې کرامت د ولی دا په مرګ نشي ختمېدی، لکه رسالت د رسول چې په مرګ نشي ختمېدی، ایمان د مؤمن په مرګ نشي ختمېدی، دغه رقم د ولی کرامت هم په مرګ نشي ختمېدی. علامه علوسی رحمه الله زموږ تاسو د مذهب یو لوی مفسر ده، 10 جلده تفسیر لیکلی، 10 جلده، لوی عظیم شان مفسر ده علامه علوسی ورته وایي. هغه تفسیر په خپل دغه 10 جلد کې د دغه آیت لاندې د سورة نازعات د 5 نمبر فالمدبرات امرا د سورة نازعات تر دغه لاندې ذکر کوي. وایي چې الله جل جلاله بعضې نفوسو ته اختیار ورکړی ده، بعضې نفوسو ته طاقت ورکړی دی. څنګه؟ بیا وایي چې لا شک فی انه یحصل لزائرهم مدد روحاني ببرکتهم. په دې کې هیڅ شک نشته چې ته د یو ولی یا د پیغمبر قبر ته ورځې، د دوی د روحاني مدد په خاطر باندې الله جل جلاله دغه زیارت کوونکي ته مدد ورکوي. وکثیرا ما تنحل عقد الامور بانامل التوسل الى الله بحرمتهم. ډیر ځله خلک چې الله تعالی ته د قبر سره په څنګ کې ولاړ توسل غوښتې ده چې بند کارونه ایسته الله تعالی درته خلاصي. بیا وروسته تفسیر د نازعات کوي په نفوسو سره. بیا وایي د سدي څخه روایت کوي، بیا وایي چې لا ينبغي التوقف في ان الله قد يكرم من شاء من اوليائه بعد الموت. الله رب العالمین خوښه ده، د الله پادشاهي ده چې هر څه غواړي کولی شي، خپلو اولیاو ته عزت ورکوي، وروسته تر مرګ هم الله کرامت ورکوي. څنګه؟ فیبرئ سبحانه المريض وينقذ الغريق. الله جل جلاله لکه څرنګه چې یو ولی ژوندی وي، هغه ته یو څوک ورسي دم ورباندې وکړي هغه سم سي، نو وروسته تر مرګ هم الله کرامت ورته ورکوي چې د هغه زیارت ته ورسي، الله شفا الله درکوي، خو سبب هغه سي. او ورسره وينقذ الغريق، ته غرق سوی انسان، ته داسې انسان چې غرق سوی په سبب د دغه ولی الله جل جلاله تا بچوي. وینصر علی العدو، پر دشمن تا ته الله غلبه درکوي په سبب د دغه ولی باندې. وینزل الغیث، الله باران نازلوي په سبب د دغه ولی باندې.